پر هغې ورځ چې د مرګ له کوره وتلم راموز راته ویل له دې ځایه مه ځه او د عمر تر پایه پورې دلته پاتې شه ځکه چې د دارالممات د یوه کارګر عاید د دربار د ډاکټر له عایده کم نه دی او که ته یوازې د خپل عاید نیمایي برخه ذخیره کړې نو په بوډاتوب کې به د یوه کاهن په توګه ژوند وکړې او کنیزې او غلامان به لرې خلک دلته له کار کولو کرکه کوي ځکه خو له موږ سره سیالي هم نه کوي خو زه هلته نشم پاتې کېدی ځکه چې فکر مې کوه هغه کس چې لوی کارونه کولای شي باید واړه کارونه د ځان لپاره خوښ نه کړي د کارګرانو د سپکو سپورو ملنډو خنداګانو په منځ کې مې له راموزه خدای پاماني واخیسته د غوا په پوستکي کې مې د مور و پلار تاو کړی شوې جنازې په اوږه کړې او له دارالمماته بهر شوم خلک په کوڅو کې له ما څخه لرې کېدل او خپلې پوزې به یې بندې کړې چې زما له بویه ځان وساتي ځکه د دارالممات داسې بوی راڅخه لټېده چې ټول خلک به یې کرکجنه ویرول تیپس 2 ستر ښارونه لري یو د ژوندیو ښار دی او بل د مړیو ښار د مړو ښار د نیل په بله څنډه پروت دی او د شپې مهال د ژوندیو په پرتله د مړیو د ښار ډېره ساتنه کېده زه پوهېدم چې د مړو ښار ته ننوتل ناشوني دي ځکه چې ساتونکي به مې سمدستي ووژني خو وادي سلاتین ته ورتګ ممکن و د شاهانو کلی یا سیمه هم د نیل په بله غاړه کې وه خو د مړیو له ښاره پورته لور ته او په سویل کې ده او د مصر ټول فرعونیان د نړۍ له پیله تر اوسه په وادي سلاتین کې ښخ شوي دي د شپې د مړیو د ښار ساتونکي دومره څارل کیږي چې د شاهانو سیمه هومره نه ساتل کیږي لامل یې دا دی چې ساتونکي او خلک پر دې پوهیږي چې کله کاهنین یو فرعون په هدیره کې ږدي د هغه پر قبر داسې څه کوي چې هر څوک وغواړي یو فرعون هدیرې ته ولاړ شي وبمري زه په تلسم عقیده نه لرم او فکر نه کوم چې تلسم دې وکړای شي انسان نه وژني خو خیال کوم چې مصري کاهنین له دې وروسته چې یو فرعون ښخ کړي د قبر دیوالونو دروازې او حتی د قبر لوښي او شیان او د فرعون تابوت په یو ډول قوي زهرو ککړوي چې د وخت په تېرېدا سره له منځه نه ځي او که څوک د غلا لپاره قبر ته ننوځي او غواړي ګرانبیه شیان غلا کړي د هغه زهرو په وسیله مړ کیږي خو زه د مرګ غوښتونکی وم د هغه هرکلی کوم او له ځان سره مې وویل که زه وکړای شم د مور و پلار لپاره یو قبر ترلاسه کړم مرګ راته اهمیت نه لري غټه خبره دا ده چې زما مور و پلار تل پاتې شي او په بله دنیا کې چې ژوندي شي خپل اوږده مسافرتونه پیل کړي نو د دې لپاره چې له منځه ولاړ نه شي باید د هغې جسدونه په یوه قبر کې ښخ کړم ګینې که په مومیایي شویو جنازو هوا ولګیږي له منځه ځي د ورځې له پلوه مې د مور و پلار جنازې اوچتې کړې او بیدیا ته ولاړم چې د خلکو له سترګو لرې یم کله چې شپه شوه صبر مې وکړ چې نور هم تیاره شي او د شغالانو لیوانو غږونه پورته شي بیا ښار ته ستون شوم او د ځمکې د کیندلو لپاره مې یو کولنګ راواخیست او کله چې وادي سلاتین ته ورسېدم نیمه شپه وه له دې سره سره چې کتل مې ماران د بوټو له منځه راوځي خو له هغې څخه نه وېرېدم څو ځایه مې ستر لړمان له مخې تیر شول خو زه ونه ډار شوم ځکه چې له خدایانو مې د مرګ هیله کوله او کلي قاعده دا ده چې کله انسان د مرګ غوښتونکی وي مرګ ورپسې نه راځي زه د قرول له پوستو خبره نه وم او مجبور هم وم چې ترې تیر شم خو چا ونه لیدم او زما مخه یې ونه نیوله ښایي زه یې لیدلی هم یم خو خیال به یې کړی وي چې زه یو مړی یم چې خپله روزي مې په شا کړې او د فرعونیانو په قبرونو کې ګرځم څه موده د فرعونیانو په قبرونو کې وګرځېدم او د داسې مقبرې په لټه کې وم چې وکړای شم دروازه یې خلاصه کړم او د مور و پلار جنازه هلته کېږدم خو متوجه شوم چې ټولې دروازې بندې دي او که مې کومه دروازه پرانیستی وی نو شک پرې کېده او سمدستي ساتونکي متوجه کېدل چې کوم مړی د فرعون په هدیره کې ښخ کړی دی زه له مرګه نه وېرېدم او هغه څه چې د فرعون په نوم بلل کېده له هغې هم نه ډارېدم
ځکه که مې مور و پلار ته کوم قبر برابر کړی وی دې کار به آرام را کړی وو. آن که په دې هم پوهېدای چې سم دستي مړ کېږم. کله چې متوجه شوم چې د هیڅ یوه قبر دروازه نشم پرانیستلی نو د یوې هدیرې له دروازې د باندې چې د کولنګ په وسیله په شګو کې یو قبر وکیند، ما د خاورو د لرې کولو لپاره له خپلو لاسونو پرته بل څه نه درلودل او لاسونه مې هم په شګو د سولېدو له امله ژوبل شول، خو ما ارزښت نه ورکوم. ځمکه مې دومره وکیندله چې یوه داسې کنده پکې جوړه شي چې زما د مور و پلار قبرونه پکې ځایېدل. بیا مې په کنده کې د غوا څرمنه هواره کړه او خاورې مې پرې واړولې. له دې کبله چې د فرعون د قبر ستنې له شګو جوړې وې نو هلته د ځمکې د کیندلو د نښو نښانو د ختمولو کار دومره سخت نه و. بیا مې آرامه ساه واخیسته ځکه چې ډاډمن وم زما مور و پلار له دې چې د فرعون په څنګ کې دي نو په بلې دنیا کې به له خوارکي پلوه په سختۍ کې نه وي، ځکه چې تل به له فرعون سره وي او د هغه له ډوډۍ غوښې او شرابو به یې استفاده وکړي. کله چې مې د مور و پلار په مړیو خاورې اچولې لاس مې په یوه سخت شي ولګېد چې راپورته مې کړو ومې کتل چې یو وړوکی غونډوس کېدی چې قیمتي کاڼی پرې لګېدلی و. زه پوه شوم چې دا له هغو شیانو څخه دی چې د فرعون د خښېدا په وخت قبر ته راوړی او هلته لوېدلی دی او بیا د فرعون د قبر د جوړېدا پر وخت تر خاورو لاندې شوی دی. غونډوسکی مې پورته کړ او د لاس پورته کولو سره مې له مور و پلاره خدای پاماني راواخیسته. ومې ویل هیله کوم چې ستاسې مړي د تل لپاره پاتې شي. ومې ویل غونډوسکی مې پورته کړ او د لاس په پورته کولو سره مې له مور و پلاره خدای پاماني راواخیسته. ومې ویل هیله کوم چې ستاسې مړي د تل لپاره پاتې شي. کله چې زه له وادي سولاتین څخه راووتم او ځان مې د سیند غاړې ته رسوه نو لمر هم راختلی و. هلته مې کولنګ په اوبو کې واچوه، د اوبو تر څنګ وغځېدم خو د بدن سخت درد خوب ته نه پرېښودم تر دې چې له ډېرو ستومانه یې بېخوده شوم او خیال مې کوه ویده شوی یم. کله چې د هیلیو غږ پورته شو له خوبه راپاڅېدم او ومې لیدل چې لمر لوړ شوی دی. د نیل په اوبو کې ماکوګان او بیړۍ حرکت کوي او کالي وینځونکې ښځې د نیل پر څنډو د کار پر وخت کې خبرې هم کوي. سهار روښانه او هیلهمند کوونکی و خو زما زړه له غمونو ډک او دومره خفه وم چې په خپل ځان نه پوهېدم. زما جامې یوازې یو لنګ او د لمر وړانګو مې شا سوځوله. آن یوه ټوټه مس مې نه درلودل چې ډوډۍ او د وربشو اوبه یعنې بیر پرې واخلم. له بدنه مې د دارالممات ناولی بوی پورته کېده ځکه چې لا مې په نیل کې ځان نه و وینځلی. په دغسې ناسم حالات کې مې خپلو ملګرو ته ځان نشو ښکاره کولی چې پور یا مرسته ترې وغواړم، ځکه که هغې ولیدلی وی نو پوهېدل چې زه د خدایانو له لعنت سره مخامخ شوی یم. بله دا چې ټول پوهېدل چې ما خپل او د خپل پلار کورونه وان د هغې قبر په یوې ښځې خرڅ کړي دي او زه له دې بدنامۍ سره ځان هغې ته نشم ورښولی. په دې فکر کې وم چې څه وکړم او څه ډول خپله ګېډه مړه کړم. یو وخت مې پام شو یو کس زما تر څنګ خوري. د دغه سړي څېره دومره خرابه وه چې په لومړي سر کې ما فکر وکړ چې انسان نه دی، ځکه چې د پوزې پر ځای د مخ په منځ کې یو سوری درلود او دواړه غوږونه یې نه ول. وروسته معلومه شوه چې غوږونه یې ورپرې کړي دي. هغه ډنګر نري او سره تاو شوي لاسونه درلودل او کله چې پوه شوم زه ورته ځیر یم نو ویې ویل په موټي کې دې څه نیولي دي؟ بل موټی مې پرانیست، هغه سړي د فرعون غونډوسکی ولید او ویې پېژاند. وی ویل دغه شی ما ته راکړه چې بخت را سره ملګری شي، ځکه چې چانس ته ډېره اړتیا لرم او اورېدلی مې دي چې که څوک دغسې غونډوسکی ولري نیکمرغه کیږي. ومې ویل زه ډېر بېوزله یم، له دې پرته بل څه نه لرم او غواړم هغه وساتم چې ما نیکمرغه کړي. هغه سړي ویل له دې سره سره چې زه بېوزله یم او ګورم چې ته هم بېوزله یې نو چمتو یم چې د دغه غونډوسکي په بدل کې د سپینو زرو یوه کړۍ درکړم. بیا مې له خپل کمربنده د سپینو زرو یوه کړۍ راویستله او ماته یې ونیوله. ما ورته ویل زه خپله غونډوسکی نه خرڅوم. هغه سړي ویل تا دا هیره کړه چې که ما غوښتې نو په وړیا توګه مې هم درڅخه اخیستلی شو، ځکه چې کله ته ویده وې ما ته وژلی شوې او ستا غونډوسکی مې اخیستلی شو. ما ورته ویل ستا له پرې شویو غوږونو او پوزې داسې ښکاري چې غل او ورانکاری،
له دې وروسته چې دواړه غوږونه او پوزه یې در پرې کړي بیا یې د کار کولو لپاره مادن ته استولی او اوس له کانه راتښتېدلی. نو دا به درته ښه وي چې ژر له دې ځایه وتښتې، ځکه که ګزمه راشي او تا دلته وویني وبه دې نیسي، بیرته به دې کان ته ستون کړي او که ما ووژنې له پښو به دې ځوړند کړي چې مړ شي. سړي ویل د کوم ځای او له کومه ځایه راغلی چې لا نه یې خبر. ټول هغه کارګران یې خوشې کړل چې په کانونو کې یې کار کوه. ومې ویل ولې داسې وشول؟ ځکه ممکنه د ټول مریان له کانونو خوشې کړي. سړي ویل نوی فرعون چې اوس په ګدۍ ناست دی او مخکې ولیعهد و، له دې وروسته چې د باچاهۍ په ګدۍ کېناست له کانونو یې ټول مریان خوشې کړل او له دې وروسته به د پیسو په بدل کې آزاد خلک په کانونو کې کار کوي. ګمان مې وکړی چې دغه سړی رښتیا وایي، ځکه چې ما 40 شپې او ورځې په دارالممات کې تېرې کړې او له هیڅ شي خبر نه وم. نه پوهېدم چې ځوان او نوی فرعون د کانونو کارګران خوشي کړي دي. سړي ویل زه له دې سره سره چې یو مری وم او په کان کې مې کار کوه له خدایانو ویرېدم او له همدې امله کله چې ته ویده وې ومې نه وژلی. ته کولی شې خپل دغه غونډوسکی له ځان سره وساتې او د نیکمرغۍ د جذبولو لپاره ترې استفاده وکړي. خو زه حیران وم چې نوي فرعون یعنې 4م امون هوتپ څنګه ټول مریان له کانه خوشي کړي دي؟ آیا هغه متوجه نه دی چې ممکنه نه ده یو آزاد سړی ولاړ شي او په کان کې کار وکړي؟ تر څو چې انسان لیونی نه وي هغه مریان نه خوشي کوي چې په کان کې کار کوي، ځکه چې د کان کار به ناببره بند شي. او بله دا چې اکثریت غلامان چې په کانونو کې کار کوي ورانکار او غله دي او د هغې ازادي به د سترې فتنې سبب شي. ته وا غوږ او پوزه پرې کړی کس زما له فکره خبر شوی وي. وی ویل زه فکر کوم زموږ د نوي فرعون خدای یو لیونی خدای دی. ومې پوښتل ولې؟ وی ویل ځکه چې خدای نوی فرعون مجبور کړی دی هغه ټول ورانکاري چې په کانونو کې کار کوي خوشي کړي، اوس هغې د مصر په ښارونو او بیدیاو کې آزاد ګرځي. له دې وروسته به یو دین سپین او سره زر او مس استخراج نشي او مصر به له بېوزلۍ سره مخامخ شي. که څه هم زه یو بېګناه انسان وم او په ناحقه یې په جیل کې اچولی وم او په کان کې کار کولو ته اړ کړی وم، خو د یوه بېګناه کس په بدل کې په زرګونه ورانکارو په کانونو کې کار کوه چې هغې هم اوس راخوشي شول او آزاد ګرځي. په داسې حال کې چې سړي خبرې کولې زما د بدن غړیو ته یې هم کتل او زه پوهېدم چې د بدن پوستکی یې سوځولی دی، خو زه تیل لرم او هغه ستا په بدن موږلی شم. کله چې زما بدن په تیلو غوړوه ویې ویل زه حیران یم چې ولې ستا پالنه کوم، ځکه چې کله یې وهلم او بدن مې ژوبل شو ما به خدایانو ته خیرې کولې چې ولې یې پیدا کړی یم او د نورو له ظلمونو سره یې مخامخ کړی یم، خو هیڅ چا زما پالنه نه کوله. زه پوهېدم چې ټول محکومین او مریان ځان بېګناه معرفي کوي او دغه سړی هم د نورو په شان ګڼم، خو له دې کبله چې له ما سره یې نیکي کړې وه بدن یې په تیلو راته غوړ کړی و. پر دې ټولو سربیره هغه وخت زه یوازې وم. نو له هغه مې وپوښتل چې په تا یې څه کړي دي او دغه ظلم ما ته هم بیان کړه چې پر تا مې زړه وخوږېږي. هغه سړي ویل زه چې اوس ستا په مخ کې پر ځمکه ناست یم غوږونه او پوزه نه لرم. یوه ورځ مې کور پټی او غوا درلودل او په کور کې مې ډوډۍ او په منګي کې مې د وربشو اوبه پیدا کېدلې، خو له بده مرغه زما له کور سره څیرمه د انوکیس په نوم یو کس اوسېده او دغه سړي دومره پټي درلودل چې څه روپۍ نه معلومېده. دومره غواګانې درلودې چې د غواګانو شمېر یې د بیدیا تر شګو هم زیات و. خو زه له خدایانو غواړم چې د هغه بدن خوسا کړی او هېڅکله یې له مرګ وروسته مسافرت نشي. هغه سړي په دومره پټیو او غواګانو کې زما کروندې ته سترګې نیولې وې او د دې لپاره چې زما پټی له ما څخه واخلي تل به یې پلمې کولې او هر کال به یې په مني کې د نیل له راختو وروسته کله چې جریب کښان راتلل او ځمکې اندازه کولې نو ما به په حیرانۍ ورته کتل چې زما کرونده هر ځل کمیږي او جریب کښانو چې له انوکیس څخه یې ډالۍ اخیستلې زما د ځمکې یوه برخه به یې د هغه له ځمکو سره یو ځای کړه. ما مقاومت کوو او چمتو نه وم چې خپله کرونده د څو کړیو سرو او سپینو په بدل کې هغې ته ورکړم. په دې وخت کې خدایانو ما ته 15 زامن او یوه لور راکړه. زما لور ډېره ښکلې وه. کله چې انوکیس زما لور ولیده پر هغې مین شو، خپل یو مرۍ ما ته راواستوه. ویل چې خپله وړه لور ورکړم نور به راسره کار نه لري.
ما غوښتل خپله ښکلې لور داسې کس ته ورکړم چې په بوډاتوب کې له ما سره مرسته وکړي. نو هغه ته مې د لور له ورکولو ډډه وکړه، ان تر دې چې یوه ورځ نوکیس یې دا وکړه چې ما په هغه کال چې د ځمکې محصولات کم وو له هغې څخه غله دانه پور کړې وه او لا مې خپل پور نه دی ورکړی. ما په خدایانو قسم وخوړه چې داسې نه ده، خو هغه خپل ټول مریان شاهدۍ ته راوستل چې ما ته یې غله پور راکړې ده، او پر همدې ورځ د هغه مریانو په کرونده کې پر ما حمله وکړه چې ما ووژني. ما له ځانه د دفاع لپاره یوازې یو لرګی درلود. زما لرګی د هغه د یوه مرۍ پر سر ولګېد او مړ شو. بیا یې زه ونیولم او زما پوزه او غوږونه یې پرې کړل او کان ته یې واستولم. هغه کس زما کور او کرونده د خپل خیالي پور په بدل کې واخیستل. زما ښځه او ماشومان یې خرڅ کړل، خو وړه لور مې نوکیس واخیستل او له دې وروسته چې یوه موده یې له هغې سره لکه د وینځې داسې چلن وکړ، بیا یې هغه خپل مرۍ ته ورکړه. زه 10 کاله په کان کې په کار بوخت وم تر څو د ځوان فرعون فرمان را خوشې کړم، او کله چې خپل کور او کروندې ته ستون شوم ګورم چې نښی هم نشته، او زما کوچنۍ لور چې د نوکیس لور وه هغه هم ورکه شوې وه. وایي چې په تفس کې په یوه کور کې د نوکرې په توګه کار کوي. ما چې په کان کې کار کوه نوکیس مړ شو او هغه یې د مړیو په ښار کې ښخ کړی دی. اوس مې زړه ډیر کېږي چې ولاړ شم او په دې پوهه شم چې د هغه پر قبر یې څه لیکلي، ځکه چې حتما یې د دغه کس جنایتونه د هغه پر قبر لیکلي دي. خو له دې امله چې لیک لوست نشم کولی د هغه د قبر لیکنې هم نشم لوستلی. ما ورته وویل زه لیک لوست کولی شم او د قبر لیکنه لوستلی شم، که غواړې له تا سره د مړیو ښار ته تللی شم او هر څه چې د هغه پر قبر لیکل شوي وي هغه به درته ووایم. سړي وویل خدای دې ستا جنازه تله وساتي، که له ما سره دغه مرسته وکړې ډېر به خوښ شم. ما ورته وویل له زړه غواړم چې له تا سره د مړیو ښار ته ولاړ شم او د نوکیس د قبر ډبرلیک ولولم، خو یا خبر نه یې چې موږ په دې ډول د مړیو ښار ته نه پرېږدي. پوزه پرې کړي ول زه پوهه شوم چې ته له هېڅ شي خبر نه یې، ځکه که خبر وی اوس به پوهېدی چې نوې فرعون له دې وروسته چې مریان له قانونو آزاد کړل وی ویل دغه مریانو له ډېرې مودې راهیسې خپل مړي نه دي لیدلي. حق لري چې د مړیو ښار ته ولاړ شي او له خپلو مړیو سره وګوري. ما و پوزه پرې کړي سړي د تک تکل وکړ. د مړیو ښار ته تر رسېدو وروسته هغه سړي چې د نوکیس د قبر پته یې اخیستې وه زه یې د هغې قبر ته ورسولم. ومې لیدل چې د قبر مخ ته پخه شوې غوښه او میوه او یو منګی شراب ایښودل شوي ول. پوزه پرې کړي سړي لږ شراب وڅښل، پر ما یې هم وڅښل او بیا یې وغوښتل چې زه د قبر ډبرلیک ورته ولولم. ما هم داسې ولوست. زه انوکیس یم، غنم مې وکرل او ونې مې کېښودلې. زما د باغونو کروندې محصولات زیات ول، ځکه چې له خدایه ویرېدم او د خپلو محصولاتو 5 یا 5 مې خدایانو ته ورکوه. او نیل سیند له ما سره ډېره مرسته وکړه، تل یې زما کروندو ته اوبه وررسولې. هیڅوک زما په کروندې کې وږي نه ول. زما کروندې ته څیرمه هیڅوک له لوږې سره مخامخ نه شول، ځکه په هغه کلونو کې چې حاصلات لږ ول ما له هغې سره مرسته کوله او هغې ته مې غله ورکوله. ما د یتیمانو د سترګو اوښکې پاکې کړې او داسې لټه مې نه کوله چې له هغه کونډو خپل پور وغواړم چې خاوندانو ته مې ورکړی وو. هر ځل چې به کوم سړی مړ کېده د دې لپاره چې د هغه کونډه مې نه وي کړولې له خپلو پورونو به ورتېر شوم، ځکه خو په ټول هېواد کې زما نوم په نیکۍ سره یادېږي او خلک له ما خوشحاله ول. که د چا غوا به ورکه شوه د هغې د ورکې غوا په بدل کې به مې هغه ته یوه چاغه غوا ورکړه. ما په ژوند کې د دې مخه نیوله چې جریب که خو د کوم کروندګر ځمکه په ناسمه توګه اندازه کړې وي او یا یې د یوه ځمکه بل ته ورکړې وي، هېڅکله داسې ونه شول. دا هغه کارونه دي چې ما انوکیس ترسره کړي چې خدایان را څخه خوشحاله شوي وي او په یوه اوږده سفر کې چې له مرګ وروسته یې په مخ کې لرم له ما سره مرسته وکړي. کله چې ما د ډبرلیک لوستل پیل کړل پوزه پرې کړي سړي وشړل. له هغې مې پوښتنه وکړه ولې ژاړې؟ ویې ویل د دې لپاره چې پوهېږم د نوکیس په هکله مې تېروتنه کړې وه، ځکه که دغه سړی نیک نه وی دغه خبرې به یې د هغه پر قبر نه وی لیکلی. هره لیکل شوې خبره سمه وي او تر هغې چې دغه نړۍ وي خلک به دغه ډبرلیک د هغه پر قبر لولي، له دې امله چې د یوه نیک سړي جنازه له منځه نه ځي. هغه به ژوندی پاتې وي خو زه له مرګه وروسته ژوندی نه پاتې کېږم،
ځکه چې له مړینې وروسته د ورانکارو مړي نیل ته غورځوي. اوبه یې بیا سمندر ته رسوي او زما بړی به هم د سمندري ژویو خوراک شي. زه د خبرو ته حق پاک شوم او بیا متوجه شوم څه ډول د انسانانو حماقت له منځه نه ځي او په هر پړاو کې د خلکو له ناپوهۍ او خرافاتو استفاده کیدای شي. دا 1000 کاله کېږي چې مصري کاهنین د مړیو د کتاب پر بنسټ چې دوی په خپله لیکلی وایي چې د خدایانو له لوري نازل شوی دی او په دې ډول خلک مریان کړي دي او مصر ټولې ګټې د دویو دي. د دې لپاره چې پرې نږدي د خلکو حماقت له منځه ولاړ شي وایي د مړیو د کتاب هره کلمه پر دې سربیره چې په ځمکه کې لیکل شوي وي په اسمانونو کې له خدایانو سره هم لیکل شوي او ساتل شوي او هیڅکله له منځه نه ځي. دغه راز د دې لپاره چې د خلکو عقیده د دغه کتاب په اړه کمزورې او بدله نشي. داسې ښیي چې هره کلمه ځکه سمه ده چې لیکل شوې ده او دغه عقیده په خلکو کې همدغسې منل شوې ده. د دغه بدبخته سړي په شان چې غوږونه او پوزه یې پرې شوي دي او یا دا چې د انوکیاس د ناسم نیت او دښمنۍ له امله بندي شوی و او 10 کاله یې په کانونو کې تیر کړي دي، خو کله چې ګوري د انوکیاس په قبر دغه خبرې لیکل شوي دي نو تصور کوي چې سمې دي. اوس ګورو چې د په خپله تېروتنه کړې چې انوکیاس یو بې رحمه او ظالم کس بولي. پوزه پرې شوي کس د خپلو سترګو اوښکې پاکې کړي، هلته چې کومه میوه او شراب یې ایښي ول رامخکې کړل او ماته یې وویل وخوره او خپله ګېډه مړه کړه، ځکه چې نن له قانونو د مریانو د خلاصون ورځ ده. موږ د مړیو ښار ته پرېږدي او دغه خواړه خوړلی شو. له دې وروسته چې د غوښې میوې او شرابو د څښلو له امله مست او خوښ و، خبر ته یې په خطاب کې وویل ای انوکیاس، کله چې ستا پر قبر لیکل شوي چې ته ډېر ښه سړی وې نو غوره دا ده د هغه طلایي او مسي لوښو یوه برخه چې ستا په قبر کې دي ما ته راکړې او زه به نن شپه راشم او دغه لوښي به یوسم. ما یو وحشي غږ پرې وکړ سړیه څه وایې، دا څه کوې؟ غواړې نن شپه راشې او دغه قبر لوټ کړې؟ ته نه پوهېږې چې له یوه قبره غلا کول ستره ګناه ده، تر دې بله ستره ګناه نشته او خدایان یې نه بخي. غوږ پرې کړي سړي وویل ولې چټیات وایي؟ مګر تا د هغه په قبر ونه لوستل چې انوکیاس څومره نیک سړی دی او دغه سړی چې تل یې د خدایانو په امر کار کړی هېڅکله نه غواړي چې زما پوره وړی وي او که هغه ژوندی وی په خپله به یې زما پور راکړی وی. په دې کې خو شک نشته چې هغه زما کور او کرونده او بچیان د ځان کړي ول او زما کور یې له خپل جایداد سره یو ځای کړی و. زما ښځه او بچیان یې خرڅ کړل. هغه زما کوچنۍ لور د وینځې په شان د ځان نوکره کړه. له دې کبله چې انوکیاس زما پوره وړی دی په ډېر خوشحالۍ به زما پور راکړي. زه نن شپه د خپل پور د ترلاسه کولو لپاره راځم، ته هم له ما سره راتلی شي او خپله ونډه اخیستی شي. له دې عمله چې هغه باید زما ونډه راکړي نو هر هغه شی چې له هغې ترلاسه کړم حلال دی او د خپلو شیانو یوه برخه چې له هغې ترلاسه کوم تا ته درکولی شم چې ته په خپله له قبره یې راوباسي. د هغه مریانو ازادي چې په کان کې کار کوه او دې چارې چې مریان ازاد وي د مړیو ښار ته ولاړ شي. د مړیو د ښار نظم او ترتیب له منځه وړی و او هغه ښار چې مخکې د ژوند تر ښاره ښه ساتنه کېدله په دې شپه د لوټمارۍ په ډګره بدل شوی و. زه او پوزه پرې کړی مرۍ د انوکیاس قبر ته ننوتو چې څومره وس مو درلود د سرو سپینو او مسو لوښي مو یوړل. آزاد شوي مرۍ ویل هغه څه چې زه یې وړم زما برخه ده او دا غلا نه حسابیږي. کله چې مو سره او سپین مس د مړیو له ښاره ولېږدول ومو کتل چې د مړیو د ښار ټول ساتونکي چې دنده یې د غلا مخنیوی اوس یې د آزادو شوو مریانو په شان په لوټمارۍ پیل کړی و تر هغې چې موږ د نیل ساحل ته نږدې کېدو لا د مړیو په ښار کې غلا او چور تالان روانو. ساحل ته چې راورسېدو ورځ شوه. په دې وخت کې د سوریې سوداګر د سیند په بله غاړه په تمه ول چې له غلو څخه لوټ کړي توکي وفیري. هغه څه چې موږ راوړي ول پر یوه سوریایي سوداګر مو په 400 دین وپلورل. له دغه 400 څخه 200 ماته او 200 نور پوزه پرې شوي مرۍ ته ورسېدل. هغه وویل د سرو او سپینو د ترلاسه کولو لپاره مو ښه اسانه لاره پیدا کړه، ځکه که 5 کاله مو د نیل په بندرونو کې بارونه وړلی بیا مو هم دومره سره او سپین نشو ترلاسه کولی. له دې وروسته چې سره او سپین مو تقسیم کړل
له یوه بله بیل شو. مریا پر یوې لارې او زه پر بله لاره لاړم، د دې لپاره چې د بدن بوی مې ورک شي. لږ کاپور او بیخک د یوه بوټي ریښه ده چې کله له هغې یوه کلاوه جوړه شي لکه صابون زګ کوي او انسان پاکوي. وامې خیستل او د نیل په څنډه کې مې ځان ووینځه چې له بدنه مې د مرګ د کور بوی بیخي لرې شي او خلک نور رانه کرکه ونه کړي. له هغې وروسته مې نوې جامې واغوستې او یوې ساقي خانې ته ولاړم چې څه وخورم. زه په خوراک اخته وم چې د مړیو له ښاره مې شور ماشور تر غوږ شو. ومې لیدل چې نغاره وهي او جنګي ګاډۍ هم په حرکت کې دي. په کیسې له خبرو کسانو مې پوښتنه وکړه څه خبره ده. هغه ویل ځانګړي نیزه لرونکي چې د فرعون ګارد دی په دنده ګمارل شوي چې آزاد شوي مریان وځپي چې نو د مړیو ښار ونه لوټي. پر همدې ورځ تر دې وړاندې چې لمر ولویږي څه د پاسه 100 غلامان په تبس کې پر دار ځړول شوي وو. د هغه غلامانو چې پخوا یې په کانونو کې کار کوه. له دې سره پتنه او د مړیو د ښار لوټمار هم پای ته ورسېد. دغه شپه مې په یو عمومي کور کې تېره کړه او هدف مې دا و چې لږ ساعت تېر کړم. خو د دغه عمومي کور یوه ښځه مې هم خور نه کړه. له دې عمومي کوره چې ووتم یو میلمستون ته ولاړم او ویده شوم. سهار د خپل پخواني کور پر لوري روان شوم چې د خپل پخواني مرئی کاپتا پور ورکړم او له هغه مننه وکړم، ځکه که هغه خپل لږه مرسته ما سره نه وی کړې نو ما د خپل مور و پلار جنازې دارالممات ته نه شوې رسولی. کله چې کاپتا ولیدم په ژړا شو. وی ویل ما خیال کوو چې ته مړ شوی، ځکه مې له ځان سره وویل که ژوندی وی حتما راته چې بیا له ما څخه سره او سپین پور کړي، ځکه چې هغه یو ځل له ما پور اخیستی او څوک چې یو ځل بل چا ته فیلیز ورکړي نو بیا باید د ژوند تر پایه هغې ته پور ورکړي. له دې سره سره چې ما فکر کوه ته به مړ شوی، خو احتیاط مې کوه او له تا سره د مرستې لپاره مې له خپل نوي بادار څخه خدای دې مړی ورته دړې وړې کړي غلا کوله او د هغه مور هم تل په لرګي وهلم. په دې وروستیو کې ویلې چې خرڅوم دی، له همدې عمله چې اوس ته راغلی غوره به دا وي چې دواړه له دې ځایه وتښتو او داسې ځای ته ولاړ شو چې له دې تمساح لرې وي. زه لږ شکمن شوم. هغه وویل که د ژوند د خرچې لپاره اندېښمن یې زه لږ فلز لرم او هغه به مصرف کړو. کله چې فلزات خلاص شول زه به کار وکړم او تا به وږی پرېنږدم، خو په دې شرط چې ما د دې ښځې له منګولو چې یوه تمسا ته ورته ده او د هغې له احمق زویه وژغورې. ومې ویل کاپتا زه نن د دې لپاره دلته راغلی یم چې خپل پور ادا کړم، ځکه چې پوهیږم هغه څه چې تا ما ته راکړل په 50 کلونو کې ستا څېرمه وه. بیا مې کافتا ته تر هغو فلزاتو څو چنده ډېر ورکړل چې ده راکړي ول او هغه چې دغه فلزات ولیدل له ډېرې خوشحالۍ په نڅا شو، خو وروسته متوجه شو چې د هغه په شان د یوه بوډا لپاره نڅا ښه نه ده.